د ناوی مونځ. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یی. امید لرم چې د صحت جامې به مو پتن وي. یو ایماندار جینۍ چې مونځ یې کړی و او د هغې نه پسې خپل میک اپ وکړو. د واده اوله شپه یې وه، یعنې په دې ورځ به دې پسې جنج راتلو چې د دې په دوران کې دې د ماښام اذان واورېدو. دې مور ته وویل چې مورې غواړم چې اودس شردام وکم او مونځ وکم. مور یې حیرانه شوه او ورته وویل چې اوس به ستا د جنج خلک راځي او ستا میک اپ هم خرابیږي او ته ګورې نه چې بهر میلمانه ناست دي، هغوی غواړي چې ودې ګوري. چې کله ته اودس شردام وکړې نو ستا میک اپ به ټول خراب شي او بیا چې ته بهر وځې نو هغوی به تا پسې خاندي. جینۍ غوسه شوه او ویې ویل چې هر سینګی زه به مونځ کوم. مور خپل لور ته وویل چې زه دې مور یم چې زه درته څنګه حکم کوم چې د مونځ دپاره به اودس نه کې نو ته به نه کې، ګینې په قهر بشم درته. جینۍ خپل مور ته وویل چې په الله مې دې قسم وي چې تر څو پورې مې مونځ نه کړي نو بهر نه وځم. مور ته وویل چې ته په دې پوه شې چې موږ د مخلوق اطاعت سره د خالق نافرماني ونه کړو. مور یې ورته ویل دا کم میلمانه چې راغلي دي دی چې کله تا بغیر د میک اپ وګوري نو تا پسې به وخاندي او تا نه به یو ټوکه جوړه کړي. مور ته وویل چې تاسو سره دا فکر دی چې زه به د مخلوق په مخ کې بد ښکاره شم او هغوی به ما پسې وخاندي او دا فکر در سره نشته چې زه مونځ ونه کم نو د خالق په مخ کې به څنګه ښکارم. مور ته وویل چې زه بالماضي وکم او مونځ ونه کم نو زه به د الله تعالی د رحمت نه پروزم. جینۍ په اودس شروع وکړه او د میک اپ فکر یې اډو ونه کړو. چې کله یې اودس شردام وکړو او دا په مونځ باندې ودرېده. چې کله دا سجدې ته لاړه دې ته پته نه وه چې دا به زما آخري سجده وي او که ړومبۍ سجده وي او د سجدې په دوران کې دا مړه شوه. آیا دوستانو تاسو پوهیږئ چې مرګ به کله راځي، کمه شپه، کمه ورځ، کم ساعت؟ نو مونږ بیا ولې مونځ پرېږدو او د الله تعالی نافرماني وکړو؟ مونږ له پکار دي چې مونږ 15 وخته مونځ وکړو او الله تعالی مونږ نه په دې باندې خوشحاله شي. مننه کوم دوستانو چې ویډیو هم تر اخره وکته. امید لرم چې تاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک او زموږ چینل دا سره سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دارنګې کیسو نه خبر شي او د دې نه عبرت والي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان. کمه شپه.